دونکو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسېږي. تاسې ته زه ښه راغلاست په دې نوي ویډیو کې وایم. تاسې په دې ویډیو کې تاسې موږ سره کولی شئ چې زده کړئ د فیسبوک لپاره یا فیسبوک کې غواړئ پیج فیسبوک پیج کوم یو دی دا جوړول غواړئ نو تاسې دا هم زده کولی شئ. او که ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ضرور در سره لایک او شیر کړئ. ښه زموږ فیسبوک خلاصو. د فیسبوک چې کله موږ خلاص کړئ د فیسبوک د خلاصولو څخه وروسته موږ دغه ځای ته راځو چې دغه درې کوم کرښې دي په دې باندې کلیک کوو. له دې وروسته موږ پیجز دغه پیجز آپشن چې کوم دی دا په دې باندې کلیک کوو. له دې وروسته کله موږ ته دغه درې آپشن راغلي چې کریټ باندې موږ ځکه کلیک کوو چې موږ غواړو خپله یو صفحه ولرو د خپلې صفحې یو اونر اوسوږو. نو کریټ باندې کلیک کوو. کریټ نه وروسته موږ چې کوم آپشن راځي دلته ګیټ سټارټډ دا لومړۍ مرحله ده. په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو. بیا زموږ نه د پیج نوم غواړي کومه نوم باندې مطلب ته غواړي د فیسبوک صفحه جوړه کړئ. نو زه فرضاً یو نوم ورکوم. دا هغه نوم چې کوم ورکول کېږي تاسې دلته سټرونګ درجه هم درته کوي چې ستا دغه نوم څومره سټرونګ دی. نو مثلا زما دا نوم ورکړه نیکسټ باندې کلیک کوم. دغه نوم ګوري چې د نوم نه وروسته دلته ویچ کیټګوري بیسټ ډسکرایب دس پیج مطلب دغه صفحه ته جوړوي د څه په اړه ده. دلته مطلب هیلث یا بیوټي په هکله باندې ته مثلا انفارمیشن یا بل څه ته مثلا کولی شي سرچ کړې. فار ایگزامپل زه مثلا یو څه ولیکم فرضاً یو مثلني یا فرضاً زه به برس کوم چې لرنینګ و ایجوکیشن فرضاً دا برخه کې یا مثلا فرضاً ایجوکیشن برخه کې معلومات خپروم. نو دې برخه کې زه نیکسټ کوم. دا برخه چې کله انتخاب کړم نو ډو یو وانټ ټو اډ ان ادرس ته غواړئ چې مطلب یو ادرس دلته چې هغه مثلا ټاون سیټي د دې په هکله باندې ادرس غواړئ چې مثلا جمع کړئ. دلته ولیکئ هو فرضاً زه غواړم چې دلته ادرس ورکړم. فرضاً زه خپل مثلا هغه سیمه چې دلته چېرته زه اوسېږم نو د فرضاً زه دغه ورکوم چې ننګرهار جلال آباد افغانستان. که نه غواړئ چې مثلا تاسې ادرس ورکړئ دغه لاندې کوم دغه آپشن چې ګورئ دغه آپشن I don't want to add an address په دې د آپشن چې کله تاسو آن کړئ هم تاسو مثلا تاسې نه بیرته بیا هغه کلی یا وطن چې کوم دی هغه تاسې نه غواړي. فرضاً دلته ما آپشن آن کړئ بیرته هغه نوم ړنګ شو. نو د دې لپاره زه بیرته بیا نوم ورکوم. زه غواړم سیټ ورکړم. نو نیکسټ باندې بیا کلیک کوم. نیکسټ نه وروسته دلته ویب سایټ که غواړئ چې ویب سایټ ورکړئ ویب سایټ لرئ ښه تر ښه. که ویب سایټ نه لرئ نو تاسې مطلب دلته یا کولی شئ مثلا د وروسته هم ورکړئ یا یوټیوب چینل. نو زه غواړم چې نه زه نه غواړم چې ویب سایټ دلته مثلا فی الحال اډ کړم. نو I don't have a website په دې باندې زه آن کوم او بیا نیکسټ بټن ووایم. وروسته دغه آپشن راځي چې تاسو مثلا غواړئ یو پکچر ولرئ فوټوز ولرئ په دې پیج باندې. هو زه غواړم فرضاً غواړم چې دلته مثلا یو پیج ولرم دا لومړی مثلا یو پیج د ما انتخاب کړئ. دلته کولی شو کراپ کې مطلب داسې راولئ صحیح شو. فرضاً زه دا کلیک کوم سیو ډن کوم. بیا زه سیو کوم. کور فوټو هم تاسو ورکولی شئ. مثلا زه همدا بیرته کور فوټو هم کوم ډن کوم. دا مثلا زه کور فوټو ما کړم سیو کوم. دغه ډن وشو هر څه وشو زموږ کار تر سره شلو. نو دغه نور ګروپونه دي کولی شئ مثلا تاسې ګروپونه هم لایک کړئ. نو ځینې نور سټیپونه هم دلته شتون لري چې هغه مثلا تاسې کولی شئ ترسره کړئ. د ټولو لومړی باید دا درته ووایم چې ستاسې دغه صفحه په همدې ساده شکل سره جوړیږي. نو کوم هغه کور فوټو چې ما اپلوډ کړی دی به اوس هم اپلوډ شي. نو زما د فیسبوک هغه پیج جوړه شوه. تاسې دې نه مثلا کولی شئ چې پوسټ یا فوټو دې ځینې کلیک وکړئ تاسې پوسټ یا یو څه اډ کړئ. نو دا و د فیسبوک صفحې جوړول. له ویډیو له کتلو مننه. خوښه شوې مې اوسېږي ویډیو در سره شیر کړئ ملګرو سره. ډېره مننه.